هذا کم مومن مسلمان چې د ځان دپاره یو مومن دوست صفا او سوچا رهنما دوست پیدا کړي دا بیا نه ګمراه کېږي. زموږ کتابونه دې مثال ولګي د عالم او د ښه دوست مثال دا رقم دی لکه یو سړی چې عطار سره ناست وي. عطار دې ته وایي د عطر دکان چې دې ته ګراکان راځي عطر غواړي یو رقم عطر بل رقم عطر بل رقم عطر نو چې کله دی هغه عطر ورچکوي چې دی یې بوی کې نو دغه د عطرو د شی چې کومه خاشه ده دا د ده پر لاس عمر مرتیم وي دا پیدا راورسي که چیرې د هغه به دومره بخیل وي چې خالي یې ګراک ته د عطر د چکېدو دپاره ورلګوي ده ته نه ولګوي دونې خو کېدلی سي چې د هغه خوشبي راسي د ده په ششمو ولګېږي او ده ته خوند ورکړي. نو یو مؤمن مسلمان دوست که ته د ځان دپاره وټاکې هغه کله چې بل چا ته نصیحت کوي په ضمن کې تا ته هم یو خبره وکړي او که چیرې دی ډېر بخیل سي تا ته نصیحت نه وکړي بل ته کوي د بل نصیحت ستا په غوږونو نه وځي او ته د دې نه عبرت اخیستلی سي. دا د مؤمن مثال باید دا رقم او د بد سړي صحبت بیا دا رقم لکه پش سړی ناست پش د هغه اوسپنه چې کږوي دا بنۍ چې وي د دې سره که ناست یې که ته خپله اور ونه لګوې د اور دود درځي ستا پر جامو لګېږي خیره نه وي هغه بڅرکه چې دی دا اور په تازه کوي دا در غورځي ستا په کالو نه نوځي او ستا کالي عیبجن کوي. دا بد سړي ده چې بده خبره یو چا ته وکړي کې تا ته نه وکړي ته ډېر ښه سړی سې دی ستا څه خار وخوري او تا ته بده خبره نه وکړي لیکن بل چا ته چې کوي ستا په غوږونو نه وځي هغه اثرات په تا کې هم پیدا کېږي. صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند نیک سړي صحبت به تا صالح کوي. نن چې زموږ د معاشرې ځوانان اکثره مخ پر ګمراهي روان دي د دې غټه وجه دا ده چې د دې ملګري چې کوم دي هغه فساق او فجار د دې ناسته پاسته تعلق ولاړه چې کوم ده د داسې انسانانو څخه ده چې هغه شو د اتروبي بلکل نه ولاړ شو د نیکې خبرې تمه نه ځنې چې د هغوی سهار د بسم الله پر ځای شروع یې ښکنځل ده او د اللهم باسمک اموت و احیا چې پر ځای بېدېږي د دې پر ځای خوب شروع چې کوم د په ښکنځلو ده د دې معاشرت څخه بیا سړی څه زده کړي او زموږ خلک ګرده د هغه سره ملګرتیا باباګان څه زما خواست دي هر څوک چې اولاد لري د چا له خوا یې وپلټي چې دا چا سره ګرځي د دې دوست څوک دی اوس خو ابتدایي حالات دی داسې وخت به راسي چې بیا به ته و مرګ ته اماده یې خو دی به بیا نسي اصلاح کولی اوس لنده لښته ده پر یوه خوا یې راکلکه جوړېږي اوس نازک شاخ دی یو ګزار غواړي ختم سمیږي لیکن دا کله چې شاخ ریښې یې وکړلې هر ریښه یې د شاخلې په شان شوه سره وغوړېدل بیا دا نه په یو نه په دوه نه په درې ګزار باندې دا سمیږي دا به یا له مخه منځه وړې ختمویې به او یا به ورته ګورې ورته ژاړې به اولاد دا رقم دی دغه اولاد په اول سر کې راوګرځوئ د حقې لارې ته راوګرځوئ د بد ملګري سره راوګرځوئ اوس یو لنده لښته د راګرځي لیکن که ده ریښې یې وکړلې د ده تنه غټه شول بیا چې ته راګرځې دا به دې تور ویښته در سپین کړي او بیا به دې هېڅ په وس نه وژلی به یې نه سې د بیخې به یې نه سې کښلی هلته به ورته ژاړې ټوله شپه او ورځ به په خپل ځای کې د الله ته شکایت کوي د دغه به ناصالح اولاد فریاد به الله ته کوي. لهذا خپل اولادونه سم کوي موږ خو اولادونه راوړو نور یې موږ پر دې نه وي چې هر رقم لویېږي هغه پروا نه ده په دې کې زموږ پښتانه بلکل د صفر سره برابر دي د اولاد پر تربیه کې